و یو ځل په لاره باندې روان وم یو ځنګل کې یو شاړه ځمکه وه او ډېر زیات تږی شو وی مخامخ مې وکتل یو کوی دی وی هغه کوی له ورغله وی کوی کې برقه نشته یا خدایه زه څوک یم د تندې مرم ګرمي ده اوبه شته په کوی کې لاندې برقه نشته یو جینۍ وه ګډې چیلۍ سرولې ماشومه جینۍ وه وی ما لراله ما ته کاکاجي ولې مې چې بچې تږی یم وی چې دې کوی کې اوبه شته که نه ما ورته وخندل چې بچې اوبه خو ما ته هم ښکاري اوبه په سر وباسم وی ما ته وی د لره وباسم ما وی ما لکه سوچ وکړه چې د دې سره به یا برقۍ ګډې چیلۍ سرۍ خامخا به څه لوښې ورسرۍ نو ما له به اوبه راوباسي وی هغه ماشومه جینۍ راله او د کوی په غاړه باندې ودرېده او څه ټکې وې او چوپ یې کړې او چې چوپ یې کړې نو اوبه ورو ورو راختې د کوی سر له راورسېدې وی ډک شو وی ما ته ویل که باباجي کاکاجي وی اوبه مې وڅښلې وی چې مې وڅښلې وی بیا یې څه ټکې وې چوپ یې کړې اوبه بیا واپس لاړې ویې ما جینۍ کلکه د مټه ونیوه مې بچې پیری که انسان لورې وی نه زه خو د انسان لورې م پیری خو نه یم دا دې څه چل یو ټکي سره اوبه سر ته راغلې او بیا واپس ویښله وی ما ته چې باباجي دا جادوګر نه هېڅ جادو نشته دا څه وی دا خو یو مولي صاحب تقریر کو نو هغه وی چې کم کار دې نه کېږي د روس شریف وایه نو خدای به یې کوي او چې کم دې څه حاجت او نه پوره کېږي نو درود شریف وایه نو الله به دې حاجت پوره کړي نو چې زما څه حاجت یې زه درود شریف نو خدای پاک حاجت پوره کوي نن مې دغه حاجت اوبو ته ستا دپاره حاجت شو نو درود شریف مې ووی اوبه د کوی سر ته راغلی چې حاجت پوره شو بیا مې درود شریف ووی اوبه واپس خپل ځای له لاړه